د لغمان والي په دې ولایت کې د زرغون بهیر مسؤل عبدالواسي نقیخیل د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په یادو مراسمو کې د لغمان والي محمد آصف ننګ سربیره، مرستیال والي الها شهزاده مظلومیار، د ولایتي ادارې یو شمېر کارکوونکو او د مرکز او ولسوالیو لسګونه اوسیدونکو ګډون کړی و. لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د عبدالواسي نقیخیل د جنازې د مراسمو پر مهال وویل مرګ د الله جل جلاله حکم دی او موږ په هر حالات کې د الله جل جلاله حکم ته لبیک وایو. هغه عبدالواسي نقیخیل یو زړور او د نیکو اخلاقو خاوند یاد کړ او د نوموړي مرګ د لغمان ولایت ولسونو لپاره یو ستر ضایع یاد کړه. نوموړي مرحوم ته د الله جل جلاله له دربار څخه د جنت الفردوس کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه وکړه. والي ننګ وویل لغمان ولایتي اداره د عبدالواسي نقیخیل د کورنۍ په دې دروند غم کې ځان شریک ګڼي او له زړه د مرحوم په مړینه خفه دي. په همدې حال کې مرستیال والي الها شهزاده مظلومیار هم له خپل لوري د عبدالواسي نقیخیل له کورنۍ سره ځان په دغه درانه غم کې شریک وګاڼه او له دوی سره د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. په ورته مهال د عبدالواسي نقیخیل د کورنۍ غړو د لغمان والي او ټولو ګډونوالو څخه مننه وکړه چې د مرحوم په جنازه کې ګډون وکړ او له دوی سره په دغه غم کې ځان شریک وګاڼه. د یادونې وړ چې تېره ورځ په کابل کې د زرغون بهیر په مرکزي دفتر په تروریستي برید کې نقیخیل لومړی ټپي او د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه.